دا چې انسان په خپل واک کې وي او د هیڅ په کیسه کې نه اوسي څومره خوند کوي که نه؟ خیرات خو به وي فکر کوم چې مخکې بندي وې. ته څه ډول خبرې کوي؟ البته چې نه وم. له دې نه ښکاري چې هر څه دې په یاد دي. یعنې نه به وم نو کوم څه مې په یاد نه دی. درته ومه ویل چې هیڅ څه مې په یاد نه دي. هره شیبه تا ته حساب درکوم. سمه ده ارامه اوسه. زر مه په غوسه کېږه. ما خو څه نه دي ویلي. څومره هر څه بدل دي لکه ورځ ټول د باندې دي. تل دا هر څه نشي لیدلی. داسې نندارې کله کله وي. اړتیا نشته چې دومره وویرېږې. له تا نه خو ماشومان غیرتي دي. ولې وویرېږم؟ یوازې د دې لپاره وتښتېدم چې په ما یې ور پوفکو. بس همداسې. ایله پیل ښه وشو چې ودې ویل که نه نو حیران شوی به وم. دلته شیرینیان بیخي بل ډول ده. ما تر اوسه له دې نه دی خوړلی. له کومه خواږو نه غواړې؟ له هغو نه. وروره یو څو دانې له دې راکړه. دا دی واخله. اوس چې دې خوښ شو نو هڅه وکړه چې خوند دې په یاد ولرئ. مننه کوم. خوندور دي. که ښاغلی امبر دلته وی بیا به دې لیدلی وی. ښاغلی امبر؟ ما داسې درته وویل لکه چې زموږ خپلوانو نه دی. ودې لیدل چکر وهلو موږ ته څومره ګټه وکړه. ورو ورو به مې هر څه په یاد شي. دا خو کفتره ده. په خدای چې کفتره ده. زه ولې داسې فکر کوم چې ته د دې ښار نه یې؟ ته یوه ډېره عجیبه جله یې. ته څوک یې؟ ومه ویل چې هیڅ څه مې په یاد نه دی. ولې دومره شلی ها؟